درس چې و نوی موږ غواړو چې دغه شروع کړو پاورپاینټ شروع کړو. پاورپاینټ په باره کې تاسو څه معلومات لرئ؟ څه شي دپاره دی پاورپاینټ؟ پاورپاینټ کې راغلی. ښه بل؟ ښه دا دوه. بل؟ لیکچر نوټ دپاره هم استفاده کېږي. پاورپاینټ چې دی که چیرې زموږ کار دا وي یا زموږ هدف دا وي چې موږ تاسو پریزنټیشن جوړ کړو د هغه دپاره موږ د پاورپاینټ څخه استفاده کوو. پریزنټیشن موږ د دې دپاره استفاده کوو چې یا به مونوګراف لیکلی وي او مونوګراف که چیرې تاسو ولیکئ شاید 100 مخه وي یو نیم 100 مخه وي او تاسو غواړئ چې د خپل د مونوګراف دفاع وکړئ نو د خپل مونوګراف هغه مهم ټکي راخلي په پاورپاینټ کې سلایډونه جوړوئ پریزنټیشن جوړوئ پاورپاینټ کې هغه تشریح کوئ. دا تقریبا دا رقم کېږي لکه هغه ستاسې د مونوګراف مغز چې تاسو راخیستی وي په پاورپاینټ کې مو ایښي وي او بیا د هغه څخه دفاع کوئ. یا مثلا یو لیکنه کړې ده د هغه لیکنې په باره کې غواړئ چې مثلا پریزنټیشن جوړ کړئ یا مثلا غواړئ چې په یو ځای کې سروې وکړئ د سروې په باره کې پریزنټیشن جوړ کړئ یا مو یو کتاب لیکئ دی غواړئ چې د کتاب په باره کې د کتاب د دفاع لپاره پریزنټیشن جوړ کړئ. صحیح دی؟ د دې لپاره موږ تاسو پریزنټیشن استعمالوو او د پریزنټیشن د جوړېدو لپاره موږ تاسو د پاورپاینټ څخه استفاده کوو. پاورپاینټ چې خلاصوو مخکې مو د ورډ د خلاصېدو طریقه ویلې وه عینا دا رقم طریقه ده لکه ورډ چې خلاصوو یا د دې لارې څخه اول د وار راځو سټارټ ته په سټارټ کې آل پروګرامز ته راځو په آل پروګرامز کې پر پاورپاینټ باندې کلیک کوو. صحیح دی؟ یا به دا رقم کوئ چې د هغه پاورپاینټ پروګرام په دې ځای کې رایټ کلیک پر کوئ دی راولي یاستې وه سټارټ منیو ته. سټارټ منیو څخه مثلا که چیرې زه دا سټارټ منیو کړمه هر وخت که چیرې زه وغواړم چې پاورپاینټ خلاص کړم دا دلته په سټارټ منیو کې راغلی دی خو ما د کار د اسانتیا په خاطر باندې زه راځم مثلا دلته پر پاورپاینټ باندې کلیک کوم رایټ کلیک راځم و ټاسک بار ته او ما دا پر ټاسک بار باندې راوستلی دی. نو موږ کولی شو چې د دې لارې څخه پاورپاینټ خلاص کړو. پاورپاینټ چې خلاص کړو د پاورپاینټ د خلاصېدو سره یو ځای دغه مخکې ډیزاینونه دي چې جوړ شوي دي پری ډیفاینډ ډیزاینونه دي چې د پاورپاینټ د سلایډو لپاره جوړ شوي دي. صحیح دی؟ او دې ته ټمپلیټ هم ویل کېږي. دا ټمپلیټونه موږ تاسو په ورډ کې هم ویلي په ورډ کې فکر کوم لږ ساحه راڅخه پاتې ده چې دا ټمپلیټونه موږ ولې استفاده کوو هغه زه باید ووایم خو شاید بل څه باید اخر سره ووایم. کله چې موږ دا ورډ باندې کلیک وکړو دغه ټمپلیټونه دا که ستاسو په یاد دا مال دا بیا وروسته وایو او دا مو نه دي ویلي تر اوسه پورې. په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې سی وي پیدا کړئ په دې ځای کولی شئ چې کور لیټر پیدا کړئ په دې ځای کولی شئ چې مثلا د یو ایجنسي لپاره ریپورټ پیدا کړئ کولی شئ چې مثلا بلاګ پوسټ پیدا کړئ پر بلاګ باندې چې غواړئ چې یو شی پوسټ کړئ لکه بینوا ډاټ کام تاند چې هغه یو ګروپ پورې اړه لري او بلاګ چې دی چې مثلا یو څوک یې خپله خصوصي استعمالوي دا وروسته وایو سبا نه بل سبا به را په یاد کړي چې ویې وایو چې سی وي څه رقم جوړوئ تقریبا یو اسانه طریقه ده د سی وي د جوړېدو یا د کور لیټر د جوړېدو لپاره خو نورې لارې هم شته. نو کله چې پاورپاینټ صفحه خلاص کړو موږ ته دغه صفحې خلاصېږي. دا پری ډیفاینډ ټمپلیټونه دي. هر ټمپلیټ چې ستاسو په کار وي پر هغه باندې کلیک کوئ فقط کریټ پر وایي کریټ چې مو کلیک کوئ دی پر هغه ډول باندې صفحه درکوي یا درته خلاصوي یا مثلا دا بیرته زه بندومه راځم بیرته بیا پر پاورپاینټ باندې کلیک کوم مثلا پر دغه رقم باندې غواړم چې یو دغه خلاص کړم صحیح دی پر دې ډول باندې راته خلاصوي یا دا مثلا بیرته بندوم راځم بیا کلیک پر کوم مثلا د بیسیس په نامه باندې یا سرکټ په نامه باندې دا خلاصوم دا به کریټ کړم بیا دغه رقم یو ډیزاین درکوي. نو کله چې تاسو پاورپاینټ خلاص کړئ دا پری ډیفاینډ ډیزاینونه دي چې مخکې جوړ شوي دي. صحیح دی؟ دا مخکې جوړ شوي دي مګر زموږ کار دا دی دا خو مخکې جوړ شوي ډیزاینونه دي. کولی شئ چې د هر ډیزاین څخه استفاده وکړئ. مثلا که چیرې زه د دې ډیزاین څخه د دا بینډیډ ډیزاین څخه زه استفاده وکړم دا کریټ کړم مثلا دا چې مې کریټ کړئ د دې څخه وروسته که چیرې زه نوی سلایډ راچوم چې هر سلایډ راچوم د هغه ډیزاین د هغه رقم دی
یا دغه شین رنګ پکښې کې دی یا راځم مثلا بل سلایډ راچوم مثلا پر دې رقم باندې په دې کې هم دغه رنګ یا دغه ډیزاین استعمال شوی دی صحیح دی یا راځم مثلا بل سلایډ غواړم راچوم پر دې رقم باندې دا هم هغه ډیزاین دی مګر زما هدف دا نه دی چې زه مثلا دغه ډیزاینونه چې د دوی در مخه جوړ کړي دي زه د دې ډیزاینونو څخه استفاده وکړم زما کار دا دی چې زه د په خپل خوښه باندې یو نوی ډیزاین باید جوړ کړم د هغه دپاره زه راځم پر پاور پوینټ باندې کلیک کوم دلته چې مې کلیک وکړي پر بلانک پریزنټیشن باندې کلیک کوم پر بلانک پریزنټیشن باندې چې مې کلیک وکړي راځم دغه پریزنټیشن د بلانک پریزنټیشن چې دی دغه ساحه په دې ځای کې اول دواره ټایټل لیکل کېږي بیا وروسته سب ټایټل لیکل کېږي مګر زما هدف دا هم نه دی چې زه مثلا د دغه رقم یو دغه څخه سلایډ څخه استفاده وکړم راځم دلته ولی اوټ ته د دې لی اوټ ورتغیر کوم لی اوټ دغه باندنی ویو چې دی اوس واوښتئ په دې ځای کې زه کولی شم چې ټایټل مې وټاکم او په دغه ځای کې کولی شم چې یو بل ټکسټ باکس ولیکم دغه ساحه چې ده دا ټکسټ باکس دی که چیرې ستاسو په ورډ کې په یاد وي موږ تاسې به ټکسټ باکس واچوي بیا به مو په هغه کې خط نشته کوئ نو که مو چیرې هدف دا وي چې دغه رقم یو سلایډ استعمال کړي دا کولی شئ چې انتخاب یې کړئ او یا مثلا کولی شئ چې دا انتخاب کړئ یا کولی شئ چې مثلا پر دې رقم باندې انتخاب کړئ یا مختلف ډولونه دي هر ډول چې ستاسو خوښ وي کولی شئ چې هغه ډول انتخاب کړئ مثلا په دې ځای کې مثال درته وایم په دې ځای کې مثلا افغانستان نوشته کوو دا یم افغانستان صحیح دی دا خط ډول چې دی دا به هم راوړم و منځ ته به یې کړم لږ به یې خط ورغټ کړم او بولډ به یې کړم یو څه به نور هم ورغټ کړم دا یم افغانستان اوس په افغانستان کې یو د کندهار په نوم باندې ولایت په باره کې معلومات ته غواړي چې ووایي دا هم راولوه منځ ته او یو مثلا غواړي چې د کابل په باره کې معلومات ورواچي دا ساحه یا دغه رقم یو سلایډ چې دی دا د دې دپاره استفاده کېږي چې موږ تاسو غواړو چې پرتله وکړو پرتله یا کمپریزن مثلا افغانستان دی او په افغانستان کې د کندهار او د کابل ولایت سره پرتله کوي کندهار څو ولسوالۍ لري کابل څو ولسوالۍ لري صحیح دی د کندهار د هوا درجه په یو مخصوص وخت کې یا په ټاکلي وخت کې څو درجه ده او د کابل دا څو درجه ده مثلا صحیح دی یا مثلا په کندهار کې ډیر زیات خلک په کومه ژبه باندې خبرې کوي په کابل کې ډیر زیات خلک په کومه ژبه باندې خبرې کوي دا تقریبا موږ تاسو د پرتلې لپاره دغه ډول سلایډونه استعمالوو نو هر ډول سلایډ چې تاسو په کار وي کولی شئ چې هغه رقم سلایډ تاسې دغه لیاوټ یې ورتغیر کړئ مثلا پر دې رقم باندې مثلا دغه ورکړئ اوس بیا هغه سلایډ دی چې موږ تاسو جوړ کړی وو فقط دغه یې ورتغیر کړئ دا ډول یا لیاوټ یې ورتغیر کړئ نو کولی شو چې د دې ځای څخه دا تغییر او تبدیل پکښې کې راولو په سلایډ کې صحیح دی ورپسې مثلا دغه ساحه ده په ښه مثلا راځم بیرته دا پر دې ډول باندې مثلا انتخابومه دا چې مې انتخاب کړي اوس دا خط چې دی دا خط راځم مثلا دا به غټ کړم پر دې رقم باندې بیرته که چیرې راسم و ریسیټ ته دی بیرته هغه خپل اولني حالت ته یاستئ نو ریسیټ چې دی ریسیټ د دې لپاره استفاده کېږي که چیرې ستاسو فکر و موږ تاسو چې افغانستان په نامه باندې خط چې مو نوشته کوئ خط د دې طرفه څخه شروع شو او د خط اندازه چې وه دونې وه بیا وروسته موږ راولاړ شو دغه خط مو راموړی و منځ ته بولډ مو کوي مثلا او سایز مو یې مثلا غټ کړئ بیرته د دې ځای څخه موږ کولی شو چې دا ریسیټ کو یا خپل اصلي حالت ته یې واړوو چې څه رقم دی اصلي و صحیح دی نو دغه پیسټ او کټ او کاپي او دا شیان په دې خاطر باندې نه وایم چې دا موږ تاسې مخکې ولیدې یوازې کې فقط یو ریویو غواړي ریویو یې درته کولی شم خو زما په فکر باندې که چیرې زه پیسټ کټ کاپي او دغه فارمټینګ او دغه اپشنونه که چیرې زه ووایم دغه ټول اپشنونه دا بیرته دا رقم وخت نیسي لکه ورډ دا که چیرې ورډ مثلا موږ تاسې په 15 ورځ کې ویلي دا هم په 15 ورځ کې وایو بله چې پیسټ کاپي مثلا دا کاپي د دې لپاره مثلا دا کاپي کومه راوړم مثلا په دې ځای کې غواړم چې پیسټ یې کړم مثلا پر دې رقم باندې کولی شم چې پیسټ کړم یا پر دې رقم باندې چې پیسټ کړم بیرته هغه اوریجنل حالت یې راځي صحیح دی او دا مختلف اپشنونه دي چې موږ تاسو کولی شو چې د نورو پروګرامونو څخه یا مثلا د ورډ فایل څخه یو شی راواخلم پیسټ یې کړم یا د اکسل فایل څخه غواړم چې یو شی واخلم پیسټ یې کړم نو موږ په هغه ځای کې د پیسټ لپاره مختلف اپشنونه لرو چې دا موږ تاسو په ورډ کې ویلي وه صحیح دی نو دا فقط دغه د پاور پوینټ تقریبا یو دغه هغه د استعمال ځایونه کم دي او څه رقم کولی شو چې موږ تاسې یو سلایډ جوړ کړو
دا خو هغه سلایډونه وو چې دا مخکې جوړ شوي دي په دې دغه کې صحیح دی اوس که چیرې زه راولاړ شم مثلا بل سلایډ ورواچوم که چیرې پر دغه ځای باندې کلیک وکړم نیو سلایډ پر دې باندې کلیک وکړم دی دوهم سلایډ راشي یا مثلا راځم پر دغه ځای باندې کلیک کوم مثلا بل سلایډ پر دې رقم باندې واچوم دا درې سلایډه سو یا راځم مثلا بل سلایډ کولی شم چې پر دې ډول باندې بیا ورواچوم اوس هر سلایډ که چیرې زه کلیک کړم کولی شم چې د دوه درو سلایډو دپاره زه یو دانه سیکشن جوړ کړم سیکشن څخه هدف دا دی چې مثلا تاسو د بیولوژي په باره کې پریزنټیشن جوړوئ او په بیولوژي کې که چیرې تاسو فکر کړی وي یو فقاریه حیوانات یو غیر فقاریه حیوانات دوې برخې سو ورپسې بیا په فقاریه حیواناتو کې دا بیا پر څو ډوله باندې دي پر څو ډوله دي فقاریه حیوانات پر 15 ډوله دي مثلا بیا د هغو دپاره مثلا جلا جلا دا فقط یو مثال دی چې سیکشن چیرته لپاره استفاده کیږي سیکشن موږ تاسو په ورډ پروګرام کې هم ویلي وو صحیح دی چې څه رقم موږ کولی شو نو موږ کولی شو چې خپل پریزنټیشن پر څو برخو باندې وویشو او کولی شو چې مثلا هغه ته مثلا یو نوم ورکړو مثال په پښتو باندې زه نوشته کوم زه چې کوم کار دلته اجرا کوم زه ټول په انګلیسي باندې کوم خو تاسو کولی شئ چې دغه کارونه په پښتو باندې هم اجرا کړئ صحیح دی مثلا د فقاریه حیوانات صحیح دی دا به رینیم کوم دا د فقاریه حیوانات دپاره یو سیکشن سو پر دې ځای باندې کلیک کوم دغه به اډ سیکشن کوم پر دې بیرته راځم و دې ته دا به رینیم کوم دا به مثلا چیش کوم دا غیر فقاریه د حیوانات صحیح دی دا به هم رینیم کوم په دې ځای کې دا رینیم سو کله چې بیرته پر سیکشن باندې کلیک وکړم ریموو سیکشن د دې لپاره استعمالیږي دا ما چې اوسنی سیکشن کم جوړ کړی دی زه کولی شم چې دا بیرته ریموو کړم د منځه یې یوسم صحیح دی او یا کولی شم چې دغه ریموو آل سیکشن ریموو آل سیکشن د دې لپاره استفاده کیږي که چیرې ته په یوه پریزنټیشن کې لس شل دېرش هر څو سیکشنونه چې جوړ کړي وه کولی شې چې ټوله په یو وار باندې د منځه یوسې صحیح دی نو دغه چې دی دغه سلایډونه چې دی دا پری ډیفاینډ دي مخکې جوړ شوي دي زما کار دا دی چې زه راسم مثلا اول دپاره ښه کله چې زه دا سلایډ باندې کلیک وکړم غواړم چې دا د منځه یوسم ډیلیټ پر کلیک کوم دی د منځه ځي او یا مثلا پر دې سلایډ باندې کلیک وکړم ډیلیټ پر کلیک کوم دی د منځه ځي او یا پر دې باندې کلیک وکړم دا ډیلیټ اوکې کوم د منځه ځي او یا هم دا د منځه ځي صحیح دی اوس ساده ښه دا به ریموو سیکشن کوم دا سیکشن هم د منځه ولاړی اوس راځم زه غواړم چې بلانک سلایډ واچوم بلانک سلایډ څخه زما هدف دا دی چې زه په خپله خوښه باندې غواړم چې یو سلایډ ډیزاین کړم دا ډیزاینونه خو مخکې جوړ شوي وه نو زما د خوښې د ډیزاین د جوړولو دپاره زه اول دپاره بلانک سلایډ واچوم بلانک سلایډ چې مې ورواچوي د بلانک سلایډ څخه موږ کولی شو چې دلته د شیپه څخه هم استفاده وکړو بیا وروسته ټکسټ پر ولیکو او یا کولی شو چې ستاسو په خپله خوښه باندې بیرته ټکسټ باکس خپل ورواچوي مثلا دا یو ټکسټ باکس دلته دی صحیح دی ورپسې راځئ و انسرټ ته بل ټکسټ باکس مثلا په دې ځای کې دی صحیح دی بیرته راځئ و انسرټ ته بل ټکسټ باکس مثلا په دې ځای کې دی صحیح دی بیا راځو و انسرټ ته بل ټکسټ باکس مثلا په دې ځای کې دی اوس په هر ټکسټ باکس کې چې ستا نیت وي چې ته خط ولیکې فقط مازې کلیک پر کوې په هغه ټکسټ باکس کې کولی شې چې خط ولیکې دا ستا د خوښې مطابق یو ډیزاین سو یا غواړې چې د دې ډیزاین څخه هم استفاده ونه کړې دا بیرته زه ډیلیټوم راځم دغه هوم ته په هوم کې دا شیپونه چې دي دا په هوم کې راکړي دي کولی شې چې ته د شیپ څخه هم استفاده وکړې مثلا دا رقم یو دغه ورواچې پر دا رقم باندې ډیزاین کړې کولی شې چې د دې رنګ ورواړې په خپله خوښه باندې هر رنګ چې ستا خوښ وي مثلا هغه رقم یې تغیر کړې رایټ کلیک پر کوې کولی شې چې ټکسټ پکښې کې ولیکې مثلا په دې ځای کې ته غواړې چې کندهار نوشته کړې دا مثلا کندهار نوشته کړې کندهار ژبه دغه د فرانسوي دا وه اوس انګلیسي اوس غواړې چې مثلا په دې ځای کې کندهار نوشته کړې او د دې کندهار دغه چې دی سایز چې دی ډېر کوچنی دی کولی شې چې بیرته په دې ځای کې غټ کړې دا سایز یې کولی شې چې په دې ځای کې مثلا بولډ کړې یا دې طرف ته راولې یا دې طرف ته راولې او یا هم پر سنټر باندې راولې دا ستاسو د خوښې مربوط یو دغه سو اوس کوم تغیر او تبدیل چې تاسو کولی شئ چې په ورډ پروګرام کې په دغه شیپ کې راولې ټول هغه تغیرات په دې ځای کې موجود دي صحیح دی یا مثلا غواړې راځئ مثلا یو بل دغه وراډې مثال
په دې ځای کې ته راځې دیم کابل نوشته کې د دې خط عمر ګټې دیم بولډ او دا هم مثلا ټول نه سلیکټ شوي مثلا دا کابل سو ورپسې راځي بل شیپ راچې بل دغه رقم شیپ مثلا غواړي چې د کندهار په باره کې ورواچې اوس کله چې زه دا کرسر پر کښېږدم او پورته یې کړم دی دا ساحه درته ښیي وینې پر سر باندې انلاین معلومېږي یعنې دغونې کولی شم چې زه یې پورته کړم چې دا بل سره یو رقم راسي تقریبا ورپسې که چیرې زه لاندې کرسر پر کښېږدم وینې لاندې بل خط راکوي ورپسې پر دې طرف باندې کرسر ورته ایږدم او یا هم پر دې طرف باندې په دې ځای کې کولی شم چې ټکسټ ولیکم د هرات په نامه باندې مثلا دا هم هرات دا هم هرات دا به هم خط به یې ورغټ کړم او بولډ به یې کړم صحیح دی کولی شئ چې د دغه خط رنګ هم تغییر کړي په دې ځای کې موږ کولی شو دا هم هرات صحیح دی او دا کولی شم چې مثلا دا کابل کړم اوس که چیرې ستا هدف دا وي چې ته د دې ځای څخه مثلا دا شین رنګ موږ کړی دی ته نه غواړې چې شین رنګ ورکړې پر دې ځای باندې ستا هدف دا دی چې د دغه شنه رنګ پر ځای باندې ته غواړې چې د هرات عکس واچې د هرات عکس چې واچې فقط دغه د شیپ چې کوې سلیکټ یې چې سلیکټ یې کړي راځې دلته پر دې ځای باندې چې د کلیک وکړئ راځې و پکچر ته پکچر کې مثال تاسو دا فکر وکړئ چې دغه د هرات عکس دی دا انسرټ که دی د هرات په عکس باندې دغه کېږي کولی شئ چې ډک یې کړئ او یا مثلا کولی شئ چې دا ساحه په دې ځای کې غواړئ چې رنګ ور نه کړئ د کابل عکس ور واچوئ په دغه ځای کې مثلا دا هم مثلا دا هم د کابل عکس دا د کابل په عکس باندې دغه شو ډک شو صحیح دی دا سلایډ زه سیووم راځم دا پریزنټیشن سیووم راځم پر ډیسکټاپ باندې دا به دغه مثلا د کندهار په نامه باندې بیا سیو کړم راسره صحیح د کندهار په نامه باندې دا راسره سیو شو اوس راځم نوي سلایډ ته نوي سلایډ بیا غواړئ چې خپل په خوښه باندې جوړ کړې او یا هم کولی شئ چې د دغو شکلو څخه یو شکل جوړ کړې نو زه غواړم چې په خپله خوښه باندې یو سلایډ جوړ کړم بیا راځم مثلا راځم دغه ته دغه هوم منیو کې راځم مثلا یو شیپ په دلته په دې ځای کې ورواچوم صحیح دی دا شیپ مثال په هغه ځای کندهار رالی کابل رالی او هرات رالی دلته اوس غواړئ چې دغه ما اصلا شایکات چې ما غلط کړي په دې خاطر باندې چې ما باید افغانستان لیکلی وای د کندهار پر ځای باندې وروسته مې کابل او هرات لیکلی وای چې پرتلن تاسو دا فکر وکړئ اوس به یې زه دغه کړم اوس به یې چینج کړم دا به دغه کوم مثلا دا به افغانستان کوم مثلا صحیح دی اوس په افغانستان کې تا دوه ولایت ورواچول یو کابل دی یو هرات دی اوس اول د واره غواړي چې د هرات دغه باره کې د کابل باره کې مثلا معلومات ورکړي مثلا د کابل ورپسې دغه سلیکټ یې ډبل کلیک چې پر وکړې هم سلیکټېږي دا خط یو څو غټ که او دا بولډ که راځي مثلا په دې ځای کې د کابل باره کې مکمل معلومات یا ځینې هغه معلومات چې هغه ضروري دي کولی شي چې هغه په دې ځای کې ورواچوي یا دا ډول شیپ څخه استفاده وکړي او یا به دا زه مثلا ډیلیټ کړم یا کولی شي چې دغه څخه استفاده وکړي د ټکسټ باکس څخه استفاده وکړي مثلا صحیح دی ښه دا ور ولوېدی غواړئ چې اوس مثلا دغه پکښې کې ولیکئ خط پکښې کې ولیکئ د خط د لیکلو دپاره که چیرې موږ تاسې د بولټ پاینټو څخه استفاده وکړو ډېر ښه راځي دیم رنډ اول د واره دغه د کابل باره کې مثلا دا اوله جمله ده دا به کاپي کړمه را بیا وړم د لې په دغه ځای کې دا یم اوله جمله صحیح دی ورپسې دا به انټر ووایم دوهم دغه راځي دغه خط ته فکر مه کوئ خط حتما کولی شي چې غټ یې کړئ بیرته چې سلیکټ یې کړئ کولی شي چې خط یې غټ کړئ دا اوله برخه ده د کابل باره کې د معلوماتو ورپسې راځي مثلا دوهمه برخه د کابل د معلوماتو باره کې غواړئ چې ووایئ چې
دا هم دوهمه برخه ده د کابل د معلومات په باره کې. ورپسې بیا انټر وامه راځم مثلا د کابل د معلومات په باره کې غواړم چې درېیمه برخه ور واچوم. دا هم درېیمه برخه ده. دا هم کنټرول وي. دا که چیرې زه اوس سلیکټ کړم کولی شم چې په دې ځای کې د سایز یې غټ کړم. صحیح دی. کولی شم چې بولډ یې کړم. ښه تر هغه وخته پورې چې موږ تاسې نور خط مو نه وي وراچولی یعنې کولی شو چې ور واچوو مګر تر هغه وخت پورې چې نور خط مو نه وي وراچولی دی دا ټکس باکس یې مخته نه ځي. دا تاسو فکر وکړئ چې دا د کابل باره کې معلومات جوړ شوله. دا به زه بېرته ځینې ډیلیټ کړم. مثلا دا معلومات جوړ شوله. صحیح دی. ورپسې راځئ مثلا بل سلاید راچوئ د چی په باره کې د هرات په باره کې مثلا راځئ پر دې ځای باندې کلیک کوئ. دا هم مثلا هرات. دا هم هرات. اوس هرات دپاره بیا ما د شیپه څخه استفاده نه ده کړې د ټکس باکس څخه مې استفاده وکړله. بېرته راځم دا به منځته راولم د دې خط به یو څه ور غټ کړم بولډ به یې کړم. صحیح دی. اوس راځم بل ټکس باکس راچوم. دا هم ټکس باکس دا به رسم کړم. اوس غواړم چې د هرات په باره کې معلومات ور واچوم. بېرته راځم هوم ته. په هوم کې مثلا په دې ځای کې بیا د دې ډول بولټ پوینټو څخه استفاده کوم. صحیح دی. اوس دغه اوله جمله چې ده دا یو معلومات دی د هرات په باره کې. ورپسې راځم مثلا دا مو هم دوهم معلومات دی د هرات په باره کې. دا هم دوهم معلومات. دا هم درېیمه جمله. ورپسې بیا انټر وامه څلورمه جمله م غواړم چې ور واچوم. دا مثلا دا مو هم څلورمه جمله ده. کنټرول سی او دا هم کنټرول وي. صحیح دی. اوس کولی شم چې د دې ټکسټ غټ کړم زما د خوښې په اندازه باندې. ورپسې دا به بولډ کړم. پر دې رقم دا د هرات په باره کې معلومات ولوېدل. د هرات په باره کې چې معلومات ور واچوله ځینې وخت که چیرې تاسو متوجه شوي یاست یا غواړم چې زه سلاید سره واړوم چې مثلا نوی سلاید راځي یا غواړم چې ټکسټ سره واړوم یا غواړم چې عکس سره واړوم. هغه شان موږ تاسې په ترانزیشن په انیمیشن کې وایو. دا فقط د پاور پوینټ دپاره یو دغه دی انټروډکشن یې دی. نو هغه ته وروسته سبا د خیر سره شاید وایو یا بل سبا. اوس دغه ډیزاین ستا خوښ دی که نه دی خوښ؟ که د چیرې دا ډیزاین خوښ وي انسرټ چې دی انسرټ کې یوازې یو شی چې زموږ څخه پاتې دی هغه د ویډیو په نامه باندې دی چې ویډیو موږ سره کم کولی شو چې ویډیو ور واچوو. مثلا ته غواړې چې د دې څخه وروسته یو ویډیو ور واچې نو راځې نوي سلاید ته. نوي سلاید کې مثلا مثال دا سلاید ور واچوئ په دې ځای کې بېرته مثلا په پښتو باندې نوشته کړئ یا په انګلیسي باندې. دیم کمپیر او کمپیر مثلا هرات with یا به کامه ورکړم هرات او کابل مثلا دواړه سره کمپیرې منځ ته یې راوړې دا خط په دې ځای کې مثلا دا د هرات په نامه باندې دی. دا به منځ ته راولم. ټکس به یو څور غټ کړم. صحیح دی. او دا هم د کابل په باره کې معلومات دی. دا هم کابل. دا به هم منځ ته راولم او ټکس به یو څور غټ کړم. صحیح دی. بولډ خپله دی. اوس څه رقم کولی شئ چې ټیبل واچوئ څه رقم کولی شئ چې چارټ واچوئ څه رقم کولی شئ چې سمارټ آرټ واچوئ او څه رقم کولی شئ چې آنلاین پکچر او یا هم پکچر واچوئ. دا موږ تاسو په دغه کې ویلي وه په ورډ کې مې ویلي وه. یوازې زه غواړم چې ویډیو واچوم. ویډیو د ورچولو لپاره فقط پر دې ځای باندې کلیک کوم دغه ویډیو ده یا پر دې ځای باندې کلیک کوم یا راځم و انسرټ ته دغه ویډیو. صحیح دی. کولی شئ چې وایس کلیپ هم ور واچوئ کولی شئ چې ویډیو هم ور واچوئ. مثلا زه راځم اوله ویډیو چې زه ور واچوم د هرات په باره کې ور واچوم ورک آفلاین. کولی شئ چې هم آفلاین ویډیو ور واچوئ او هم آنلاین ویډیو د یوټیوب څخه راواخلئ که چیرې د نیټ سره کنیکټ یاست. راځم مثلا دغه ویډیو چې شول دا د هرات په باره کې شول مثلا او په دې ځای کې کلیک کوم. پر دې ځای باندې مثلا کلیک کوم. راځم ورک آفلاین ته. مثال دا فکر وکړئ چې دغه ویډیو بیا د کابل په باره کې ده. صحیح دی. اوس په دې ویډیو کې کله چې زه پر دې ځای باندې کلیک وکړم او یا پر دې ځای باندې کلیک وکړم دی ماته دغه ویډیو راته پلی کوي. صحیح دی. اوس په دې ویډیو کې زه غواړم چې دا ویډیو د دې
دغه کوم ځای څخه شروع شوې ده مثلا دلته به بیرته کلیک پر وکړم زه غواړم چې ټرایم یې کړم دا ویډیو زه غواړم چې د دې ځای څخه تر دې ځایه پرې پلی کړم صحیح دي تر دې ځایه پرې دا به اوکې کړم ورپسې دا ویډیو باندې هم کلیک کوم چې یو څه فرق وشي درته دا به بیا ټرایم کړم دا به بیا د دې ځای څخه تر دې ځایه پرې بیا پلی کړم صحیح دی اوس کله چې زه پر دې باندې کلیک وکړم دی ما ته دغه ویډیو د کوم ځای څخه چې ما شروع کړی و د هغه ځای څخه شروع کړي تر هغه ځایه پورې چې زما خوښه وه فقط رایټ کلیک پر کوئ د ټرایم په نامه باندې اپشن شته چې کولی شئ چې کټ یې کړئ دا خلاص ول دا ویډیو اوس بیا دا ویډیو چې ده دا بیا د دې ځای څخه شروع کېږي مثلا صحیح دی دا د کابل په نامه باندې مثلا ویډیو ده دا وخت یې تور کې دا خو دغه دی ما درته وویل چې دا په ټرانزیشن او انیمیشن کې وایو و چې هغه دا چې ټرانزیشن او انیمیشن سره کم کار کوي هغه شاید سبا یا بل سبا وایو نو دا دغه دا پریزنټیشن مثلا جوړ شو دا پریزنټیشن چې جوړ شو ته اوس غواړې چې دغه پریزنټیشن په دغه ډیزاین کې بیا تغیر راولې پر څه رقم باندې ډیزاین چې ستا خوښ دی کولی شې چې هغه ډیزاین انتخاب کړې ورته پر دې رقم باندې غواړې چې انتخاب یې کړې یا پر دې رقم باندې غواړې چې انتخاب کړې یا پر دې رقم باندې غواړې چې تغیر پکښې راولې هر شکل چې ستاسو خوښ وي کولی شئ چې هغه شکل انتخاب کړئ کمپیر هرات کابل شکل یې واوښتی او یا مثلا هر شکل چې تا انتخاب کړئ هغه شکل کولی شئ چې په دې ځای کې مثلا تغیرات پکښې راولې ښه دا خو د فونټ دغه کې تغیروي یوازې وینې دا خط یې تغیر تبدیل پکښې راولي په دې ځای کې کولی شئ چې کلر یې تغیر تبدیل کړئ مثلا دا رقم کلر ورکړي دا وینې کلر یې واوښتي یو څه صحیح دی یا هر رقم تغیر افیکټس دی یا مثلا فونټ دایم کلر یو څه ډېر معلومیږي مثلا پر دې ډول باندې دغه رقم رنګ ورکوي دی ټول سلایډونه پر دغه رقم باندې درکوي که چیرې زه سلاید شو ته راسم from beginning